امریکا طالبانو ته اخطا.ر ورکړ. امریکا د افغانانو او اشرف غني ملاتړ وکړ. دا چې امریکا څنګه طالبانو ته اخطا.ر ورکړی دی ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. طالبانو ته د سکاټ میلر خبرداری. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان سکاټ میلر وایي که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له ځواب سره به مخامخ شي. سکاټ میلر پرون سهشنبه د اپریل په 28 او د غوایي په نغمه په افغانستان کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو له کلي اردو څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي. نوموړي زیاته کړې که چیرې طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي باید د ځواب په تمه شي. هغوی باید تاوتریخوالي کم کړي. په 13 فبرورۍ میاشت کې افغانستان ته د سولې راوستلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو خپل بریدونه درولي وو چې د یاد تړون تر لاسلیک څو ورځې وروسته یې بیرته پیل کړه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم د طالبانو بریدونو ته په اشاره ویلي چې سوله د افغانستان او افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. خالد هم ګواښ کړی که چیرې طالبان د سولې غږ ته لبیک ونه وایي د هغه په خبره افغان ځواکونه اوس مهال په فعاله دفاعي حالات کې دي چې د طالبانو هر ډول بریدونو ته به ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا روانه اونۍ ویلي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته 2804 بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو، ناټو او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان په افغانستان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د روژې په مناسب پیغام کې ولسمشر غني هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د کرونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت له امله اوربند وکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما روانه اونۍ په خپل یو راپور کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 533 تنه ملکي وګړي وژل شوي، خو طالبانو بیا د اوربند ټینګېدو څخه په انکار د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په بشپړ ډول پر پلي کېدو ټینګار کړی دی. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.